عزت مند زمانه خبرو ته خمو توجه شي جهنم کې الله رب العالمین فرمایي کلم چې یو ډله وګرځول شي څه خلک جهنم ته وګرځول شي نو جهنم ملائک ولاغینه تاسو دي کوم شي غیبانه مقرر دي الم یاتکم نذیر الک اساس دي کلی ته استاد دي علاقه ته کوم حق پرست عالم نو راغله کوم د قران او د سنت داعی نو راغله داسې یو عالم چې تاسو نه دنیا نه غوښتله تاسو نه عزت او مشري نه غوښتله زما عزت مند په الله مې قسمي او به مې په هغه رب قسمي چې د عرش د پاسه استوا کړی دا والله که زمو علما د تاسو نه پیسې غواړي والله العظیم که زمو علما د تاسو نه عزت غواړي زما دې په الله قسمي که زمونږ د علما تاسو نه نوم غواړي او شهرت نه غواړي رب العالمین مې قسمي تاسو زمو علما سره کېنئ دې سره وګرځئ د دې عادت وینئ د دې توجه وینئ د دې ارادي وینئ او لاس دې نور خلکو سره کېنئ او هغه سره پاسېږئ کله چې سترګې ړندې نه او زړه باندې مهر نه لګېدلې په الله مې قسمي د اسمان په میز کې چې کوم نور دی د ماسپخین نمبر په شان دی به تاسو ته فرق ښکاره شي چې دا د الله والا خلق دی او دا د دنیا والا خلق دی دا حزب الرحمن دی دا بل حزب الشیطان دی دا خلق غواړي چې دا خلق د مخلوق د تعلق نه راوباسي او د خالق سره جوړ کړي دې خلقو ته آخرت وخی د دې خلقو دنیا او آخرت دواړه خشي قرآن او سنت د خلکو بدلونو کې راشي الله پر راضي شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د قیامت پر ورځ باندې ملاو شي هغه د خلکو نه خوشاله په دې باندې فخر کوي ځکه چې د خلکو به د قرآن او حدیث د عقیدې له پزړه کې ځای ورکړي او د قرآن او د حدیث عقیدې له په خپل خار کې او په خپل کلی کې ځای ورکړي په خپل جمعات کې د قرآن او سنت د عالم قدر به کړي دغه درسونو ته بناستي دغه ملاتړ به کړي دغه باندې به کوم دی هر قسم قرباني ته تیار شوی محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څومره خوشاله دي دغه مؤمنانو نه او زما عزت مند هغه خلک هم تاسو وګورئ چې هغه دا غواړي چې دا خلک کچرته زمنګ نه لاړ شي منګ دې ته قرآن بیان کو که حدیث ته بیان کو که حق ته بیان کو دا خلک به زمنګ نه خپشي زمنګ اړې به بند شي زمنګ تنخواګانې به بند شي زمنګ عزت او مشري به لاړ شي زما عزت مندو په الله رب العالمین مې قسمي دا هغه د مشرکانو شبهه ده چې هغه مشرکانو په ذهنونو کې شیطان د شبهه ورچولې و دې خبره ته خمو توجه شي لګه ګرمي ده ان شاء الله موږ تاسو به لګه ګرمي ده الله لپاره برداشت کوو زما عزت مندو متوجه شي زما خبرو ته د دنیا دا ګرمي ډیره سختي او کنه د آخرت دا ګرمي ډیره زیاته سختي والعیاذ بالله من ذلک هغه ګرمي چې قران کریم کې الله رب العالمین دا غیب مبارک فرمایي دا زمونږ استاد امتحان دی هغه ګرمي چې غیب مبارک رب العالمین فرمایلی دي ويقول نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وإذا خلقوا توایا چې خلقوا د جهنم دا اور چې کوم دی دا غي ګرمي ډیره زیاته سخته ده زما عزت مند د قیامت دا ګرمي ډیره زیاته سخته ده د قیامت دا ګرمي چې کومه ده د دنیا دا ګرمي دا غي په مقابل کې هیڅ شی نه ده نبی صلی الله علیه وسلم دا غي په باره کې تفصيلات بیان کړې دي چې هغه تفصيلات زما غرض نه ده زما عزت مند د خبرو ته متوجي شي आवाज اوري ملګرو کنه اخر ملګری چې کوم ناس دي تاسو आवाज درځي پويږي په خبرو کنه پويږي حدیث کې راغلي دي زبر د خپل خبرو ابتداء نه مخکې یو حدیث مبارکه تاسو مخې تکیدم د خپل ځان د اصلاح لپاره او د مجلس کې چې کوم ملګری راغلي دي دا غي د فائدې لپاره د الله رب العالمین نه دعا کوم چې الله رب العالمین منګه او تاسو د حدیث مبارکه د مصداق جوړولو نه وساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مررت ليله اسري بي برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې وی زه جبرئیل امین سره روانم او بس خلق باندې ورتیر شو وی دا خلق په دومره سخت عذاب کې مبتلا و دومره سخت عذاب کې مبتلا و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د اور قنچګانې ملائکه راوړي وي د اور قنچګانې د اور بیتی او په دې باندې د خلکو دا وخت لول او بیت به دا وخت جوړیدل به د اور په قنچي باندې دا وخت ولا وشلول بیت به جوړ شو دوباره وی فقلت من هؤلاء يا جبريل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما او تو فرمایل اے جبرئیل امین دا سوق دی څومره سخت عذاب کې واقع دي دا څومره سخت مصیبت کې واقع دي تا کوم مجرمان خلق دي وغیره تو فرمایل خطباء امتک وإذا استاد أمت نعوذ بالله من ذلك خطيبان دي خطيبان
هغه خلک چې هغه په سټیجونو باندې ودرېدل او بیانات به خلکو ته کول، جمعتونو کې به پاسېدل او خلکو ته بیانات کول. یقولون ما لا يفعلون، هغه خبرې به کولې چې خپل په عمل کې نه وي. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. خلکو ته چې کوم دی په نیک عمل باندې امر کو او خپل ځان بداغینه یرو. خلکو ته ویل چې خلکو نیک اعمال وکي، حق مني، توحید مني، سنت مني، صدقې ورکي، زکاتونه ورکي، او خپل ځان به تیرو، خپل ځان ته دا خبرې نه متوجي کولې، بد عمل خلک بو. وای افلا يعقلون، دا څومره به عقل خلک دي چې نور خلک اغه د جهنم نه د خلاصولو غم سره دی لګي، دي خلک د جهنم نه خلاصي، خو لیکن خپل روان دي جهنم ته، د خپل ځان غم او د غي سوچ او فکر سره نشته دي. زما عزتمندو غرض می ده الله رب العالمین دې منګو تاسو د دغه علماو نو وساتي. الله رب العالمین دې منګو تاسو د حق پرست علماو صحبت را نصیب کړي. الله رب العالمین دې زمونږ تاسو ناس ته پاسه ده الله ولا علماو سره. زما عزتمندو قرآن او سنت علما چې کوم دي والله العظیم د حق پرست علما دي، دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دین وارثان دي. نبی صلی الله علیه وسلم دنیا کې چې کوم علم پرېخه د قرآن او سنت پرېخه د هغه میراث دی علماء کرام ته په دنیا کې پاتې شوی دی او ډیر